جنرال موبین تازه حال چیرته بندي و څنګه ولې راخلاص شو چاته ولې غوسه ده ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او د ویډیو اخر کې مو راسره خپل نظر هم شریک کړئ. موبین چې کله کابل کې له زندان څخه راخلاص شو هغه کندهار ته ولاړ. کندهار کې د هغه لپاره ډیر خلک راټول شول. هغه ته یې ډیره زیاته مینه ورکړه خو د کندهار کې ډیر ژر ونیول شو او بندي کړل شو. بیا د هغه وژل کېدو اوازه خپره شوه. ډیرو خلکو ویل چې جنرال موبین یې وژلی ده خو ډیرو بیا ویل چې نه هیڅ خبره نشته. د دې په ځای چې هغوی د موبین د بندي کېدلو لپاره غږ پورته کړي هغوی د طالبانو ملاتړ کولو او د موبین بندي کېدلو خلکو ته ډیره عادي خبره ښکاره کوله. دوی یا هم د موبین د خلاصولو لپاره غږ پورته نه کړ. ټولو د موبین د بندي کېدلو ډیره عادي خبره ګڼله خو اوس موبین د ټولو په زړونو اور بل کړ. موبین د خلاصېدلو سره په ټویټر کې داسې لیکنې وکړې چې په ټولو طالبانو یې اور بل کړ. ټولو ورته لیکلي چې خیر ده دا خبره مه کوه دا د نظام مخالفت ده. موبین لیکلي کاشکې له فتحې مخکې مړ وای نن به هر چا را باندې تجربې نه کولې. د موبین د دې خبرې ښکاري چې هغه شاید شکنجه کړل شوی وي. یا الله رحم خدای عزت او ذلت د خدای په لاس کې ده. هغه له خلاصون وروسته په اول پوسټ کې لیکلی دی چې ناروغ یم وروسته به درته ټول حل ووایم. هغه بل ځای لیکلی دی مورجانې ته هیڅ جواب نه لرم نو ملت ته به څه جواب ولرم. وای مورجانې مې راته وویل ولې زه ورته وایم زه هم نه پوهېږم چې ولې. یا الله رحم خدایه. دا هم لیکلی دی چې مجرم نه یم دا مې د تیر شوي خدمت سزا ده. زه له هیڅ چا ګیله نه لرم رب ته به ژاړم. دا مزل اسانه نه ده سختي غواړي.